د دې کلمې څه معنی ده لا اله الا الله د کلمه خو هر مسلمان ته یې ده کلمه طیبه لا اله الا الله هر مسلمان ته یې ده د دې معنی سره دا خو بنیادي کلمه ده د اسلام د دې څه معنی ده چې په دې باندې کم شي کم یو مسلمان خو پوه وي زه کومه کلمه وایم زه ولې دا کلمه وایم دا کلمه زما نه څه غواړي دې کلمه کې دننه کمې خبرې راځي او کمې نه راځي یو مسلمان دپاره معلومول لازم دي ډېر داسې مسلمانان هم شته ګوره او حیران به شي داسې مسلمانانو ته چې دې دا کلمه وایي یاد راوته کلمه طیبه ووایه کلمه توحید لا اله الا الله هذه لا اله الا الله څه معنی ده معنی ولګوه دا اوس عجیبه خبره ده تعجب چې خبرې کله موږ شروع کړو نو غټې غټې خبرې وکړو اسمان راکوز کړو د ځمکې سره ولګو ځمکه وخېژو د اسمان سره ولګو او د توحید د کلمې معنی به ورته نه معلومه چې توحید څه کوي لا اله الا الله ترجمه د دې دا ده اول به ترجمه ذکر کو بیا به وضاحت لا اله الا الله